ګوره دا ټول ملایان دي واوري چې یو کافر ذمي چې غیر محاربي ضرر یې نه رسېږي دلته پروت وي د ذمي د مال د ناموس د حیثیت د شرف ذمواري په مسلمان ده والله که چېرته په دغه سړي باندې یو بل څوک تیری او تجاوز کوي یو ملک پې تیری او تجاوز کوي کفار پې تیری او تجاوز کوي په تا باندې لازمي ده چې د دې دپاره به جګړه هم کوې راځئ دا په حدیث درته ثابتوم په بخاري ثابتوم دومه خبره راغله دا چې متن د قرارداد تاسې وګورئ دغه متن د قرارداد پرون دوی نارې ولې دفاعي دی نن یې امنیتي ته راوړه په دې پوهېږي ولې ځکه د دفاعي قرارداد بودیجه چې د کانګرس کوي دا یې امنیتي ته راوړه چې د هغې نه یې چپه کړي زه لنډه خبره کوم جناب وایي چې موږ به 10 کاله کینو چې تر څو پورې دا معدنونه راوځي دا 10 کاله چې دوی دلته وو ولې دا کار نه کوو پیسې کمې وې امنیت 10 کاله مخکې خو امنیت ډېر ښه و که نه 10 کاله مخکې خو تا د ولسي تا د لویې اضطراري جرګې دپاره د کونج کونج نه ستا مامور د یونما او نماینده د دې جرګې لاړه ته اوس ورته وایې که جیلوګره پورې لاړه بې ټانګ و توپه زه به دې نه روګڼم هغه مخکیني وزیر دفاع ته ما چلنج ورکړم ما ته د وردګو یو که 2 شپې دې خپل کلي کې وکړې زه به دې نه روګڼم ته وزیر دفاع د دې ملک اوس درته خبره دا کوم ګوره زه درته دا یو خبره کومه چې په هغه وخت کې چې نسبي امنیت و هم تا دا کار ونه کړه اوس په دې ګډوډۍ کې ته پس د دې نه بیا دې ملک ته ابادي راوړې تا په دې 10 کلو کې څه ابادي دغه ښار ته وځي دا ښار دی مرکز تاسې دا سړکونه وګورئ ته خدای چې د یو ملک مرکز او پایتخت په دا روزګاري د اطرافو هېڅ شی ګورئ زه درته یو خبره کوم یو ورځ یې دا مخکینی وزیر داخله زرار زما به غږ اوري را سره ناست و موټر کې ما ورته وویلې چې دا بوجۍ چې دلته دا ډکې دي او دا شاوخوا ته مرتضی سیمان راټول کړي دي په هغه کې جال کې ما که کومه ورځ امریکایان دې ملک نه یا تښتېدل یا وتل دا خپل جال به په هلیکوپټر جي کړي خو دا خاورې او بوجۍ هم تا ته یو غم پاتې دی دا به هم ته ورته یو ښاروال بل نیسې چې پاکې کړي تا په دې 10 کلو کې کوم آبادي کړې تاسې ورشئ په دې بیسو کې وګورئ ټول د لرګیو جوړ کړي دي او ټول یې وران کړل اوس په کندهار کې ګوره ما ته شاه وویلې چې په کندهار کې یو بیس دی د روزګان کې د کندهار کې دوی وران کړی د هغه ځای چې و چې دا مسؤلیت یې امنیتي دي ته سپارلی تاسې ورشئ په خدای کوي پکې کوټه پرېښي ته څه شی به دې ملک کې جوړی او زه بیا تا ته دا وایم چې دا داسې به لنډ درته وایم راځي یو مثال د یو انسان وینه او حیات ډېر ارزښت لري که دا ټوله دنیا پیسې کې راته ووایي حیات ښه دومره خلق مړه شول دی چې وایي چې پاتې دې محاکمه کوو په دې 10 کلو کې ته ماته وښیه یو کس د دومره جرایمو د پاسه محاکمه شوی دی آیا کم د هغې مظلومینو هغه چې تکلیف ورته رسېدلی هغه ضرر ورته رسېدلی هغه فامیل یې د لاسه ورکړی یو کس چا امریکا ته غوښتې هلته یې کېنولی چې ته یو وکیل مدافع ونیسه راشه دعوا وکړه چې دې په ایسته خب ولی اگه آمریکا بره چی تضمینی وجود داره که فردا طالبان و یا سایر گروه های مخالف مسلح که با ما در جنگ هستن زه تاته دا وایم د دې امریکا په موجودیت کې کوم تضمین موجود و چې جنګ یې غلی که دا خلق د صحنې نه ویستل دې ملک امن راوړی ته ماته هغه تضمین راوړه ستا په دې امریکا زور رسېږي چې وایستلی نه شم بیا به پرې قبول څنګه کړي یوه خبره دومه خبره دا ده چې موږ خو دا خبره د اول نم کړې چې د جنګ طرفدار نه یو امریکایان ته چې موږ وایو ووځئ دا په یو ورځ کې نه وځي چې اوس په یو ورځ کې دا ټول تبار و بستره د 10 کلو راوړې ته ټوله کې دا کم از کم 2-3 کاله زمان نیسي چې بیخي هغه سریع وتل دی شروع کړي په دې 3-4 کلو کې دا د افغانستان ولس ته اجازه ورکړي چې کینی کنه د صلح لارې چارې ولټوي کینی صلح ته کنه دا خلک صلح ته کینی اوس ګوره د افغانستان حکومت صلح نه مني دروغ وایي زه درته مثال وایم دا ګوره ټول خلک دې واوري کرزي بار په دې ټلویزیونو کې ویلي چې د ملا عمر صاحب او د پلاني صاحب او د بستاني صاحب او د ملایانو د دوی ادرس خو په راس کې خپله ونیسه چې ملا عمر د طالبانو مشر دا خبره ګوره څو ځلې کړې چې ما ته ادرس پیدا کړي زه ورځم تلیفون نمبر یې پیدا کړي ورسره خبرې کوم دا پرون چې په قطر کې ادرس پیدا شو خو ته جګ شولې سفیر دې راوایست هغه ادرس دې بند کړه که نه امریکایانو خو ورسره جوړ کړی ولې دې پرې نه کړله خبرو ته څه شی و پکې بهانه پکې 2 جملې وې چې بیرغ پکې جګ شوی او لوحه پکې وه ګوره دا ستا په دې موجوده نظام کې د هر تنظیم که عوان ملتی دی که حزب اسلامي دی که جمعیت دی که بله ګروه ده که بله خپل بیرغ نه لري راځه چې اوس یوې سمه دا د رسمي دفترو کې درته وښیم یو یې د تنظیم بیرغ دی یو یې خپل دی بیا هغه خو د ملک نه بیرون بیا په هغه بیرغ باندې خو ګوره نه د ملا عمر نوم لیکلی او نه د تنظیم په هغې خو لا اله الا الله محمد رسول الله لیکلي و ته من حیث د مسلمان څنګه د خدای کلمه راکته کوې خدای په قرآن کې وایي زما کلمه اوچته ده او د کفر کلمه ټیټه ده ته د مسلمان کلمه دې راټیټه کړله ګوره
دا یوه بهانه وه. ته خدای د امریکا بیرغ دې د کور په سر ځړولی، په هغې باندې افتخار کوي او د خدای نوم پکې د پیغمبر د رسول الله نوم لیکلی، هغې باندې شرمېږي قطع کوي. دا بهانه وه تا دې ملک ته جوړه کړه. تاسې خو لږ زره انصافان خبرې وکړئ. زه دا شی وایم چې ګورئ لنډه خبره کوو، موږ په دې ملک کې سوله غواړو او سوله شونې ده. سوله راځي که دا خلک یې پرېږدي، دوی نه غواړي. حضرت ویلي هغه دفتر خلاص کړو، ادرس یې وکنه. تا چې ویلې ادرس هېڅ غره ته یې مو نه غوښتلې. ولا چې په غره کې ادرس درته وښیي چې د امریکا د بې پیلوټه تیارو او د دوی د زور نه په خدای که ته دې لوګر ټانګه پورې لاړ شي، ته بیا هغلته ځې د هغې سره یوازې کښېنې. خو ګوره تا ته یو امن ځای و چې نه تا ته تکلیف و نه بل چا ته تکلیف و. پرېښې به یې دا خبرې به م کړې چې دا موضوع کوم ځای ته د افغانستان ولس وپي خبرو ته لاړې دستي د سفیر او غال مغال دې جوړ کړې. دا نه منم، ټول هم ته نه منې، ګوره امنیت هم ته نه غواړې. او بله خبره درته دا کوم، زه تا ته دا وایم چې تا او خدای وکیل صاحب ایماندارۍ خبره وکړه. ګوره یو ته د دې وطن خلک په دې نظام کې فساد شته که نه؟ ټول افغانستان کې د معلوم خو د خدای په لیاد چې اوس ته امریکایي خپله وایي چې دا په فساد کې دا حکومت تر دغه ځای غرق دی او ته بیا د یو فاسد نظام تر شا ولاړې حمایه کوي. ته فاسد نه یې؟ ته چا ته فاسد وایي؟ ګورې دا وایم یو ځان کې روتنه ده، موږ په ځان غولو ولا دغه دی هغه دی دغه دی. زه دا سند به امضا کړي، زه په دې پوهېږم چې دا سند په دې کې لیکل شوي دي. دا ګوره تاسې دا وګورئ، د آخري زه درته ووایم کوتاه لطفا که صحبت آقای بهادری رو تا آخر بشنوه. ګوره هغې خپله لیکلي دي، هغې خپله لیکلي دي چې طرف امریکا علاقمند است تا تمام موارد را در سطح هیئت مذاکره کننده حل و فصل نماید و تصمیم روی چگونگی مسئولیت قضایی را موکول به فیصله رؤسای جمهور دو کشور کند. طرف امریکا تاکید دارد که در این مورد بین دو رئیس جمهور موافقه به عمل آمده است. از رئیس جمهور افغانستان نقل می دارد که گویا به طرف امریکا وعده دادن مسئولیت حوزه قضایی به نیروهای امریکایی داده شده است. مننه. آقای بهادری چه شی نور غواړي؟ هر څه خو خلاص کړي دي. دا به وشي، خو زه دا درته وایم. اخره جمله دا هم دا ګوره دا وکیل صاحب شته مونږ په دې ملک یا به مړی یا به ژوندي. خو زه درته دا کار خو به وم شي. اول خو زه خپله په دې ایمان او عقیده یم چې الله ډېر غیور دی. ابراهیم علیه السلام یې اور ته اچو، دې ټولو خلقو کتلې چې دا وسوځي او اور هم سوځنده دی، خو د خدای فیصله بل څه وه. زه خو مونږ وایي الله غیور دی، د دې وطن ناموس او ایمان او اسلام به په دې کفارو خدای نه ذلیلوي او دوی به خدای ذلیل کړي. اول خو مې امیدوار یم چې دا جرګه به الله ناکامه کړي او که وم نه شوله ویې م کړله او دا سند یې م ورکړ، بیا به یو ورځ یې که ژوندي و داسې په دې میز کښېنو چې دوی جنایت وکړي. درته وایم چې اوس وکیل صاحب چې ورسره قرارداد دې کړی راشه نو اوس یې پرې تطبیق کړه. مننه. آقای بهادری در پایان شما بفرمایید به هر حال چی باید کرد؟ ببینیم ما توی یک طرف قضیه رو همیشه نگاه نکنیم، دو طرف قضیه رو باید نگاه کنیم. اگر نکنیم چی بکنیم، اگر بکنیم چه بار مسئولیت خواهد داشت. اگر بیایم اگر یک تعهدی یا از کسی میگیریم روی کاغذ داشته باشیم یا قراردادی میکنیم روی کاغذ داشته باشیم، بار مسائل حقوقی رو بار میارد. یک نظر است نه به عنوان تایید. ببینیم ما هر آن چیزی که هر کدام ما در افغانستان امتحان خود دادیم، مردم افغانستان همه رو ما رو میشناسند، از خرد تا کلان میشناسد و هر کدام ما در باره از زمان در افغانستان با قدرت رسیدیم و نحوه قدرت و نمایش قدرت خود به مردم افغانستان کردیم که امروز اکثریت مردم افغانستان قربانی ازی شده و بسیار کسا بیوه شده. بهتر است که هر چیزی که گام بر می‌داریم گام‌های خود مثبت بر بداریم و روی تمام نقاط منافع کشور، منافع ملی، منافع اولیای کشور از بود مسائل شرعی، از بود مسائل اقتصادی همه رو بررسی بکنیم، بعد از او دست به کار بزنیم که نه خدا ما رو شرمنده بکند، نه تاریخ و همچنان سربلند بر مردم افغانستان باشه. سپاسگزار. اخر کې یو جمله وایم، دا امریکایان د ملک سره کومک وکړي که نه 4 میلیارده نه 40 میلیارده دې ورکړي، روابط اقتصادي جور سره جوړ کړي، روابط تجارتي جور سره جوړ کړي، سفارتي جور سره جوړ کړي، دې سره شریعت مخالفت نه کوي. نظامي اړې څه دپاره جوړه؟ که تا په دې 1.5 لک پوځ باندې امن راوړی نو بیا به په 100,000 دا 30,000 چې نن سپنتا وایي دا پراته بیا به په دې ته راوړي. بیا هلته وایي دا مربیان هم دي. ګوره دا د دې ولس په سترګو کې خاورې تویول دي. دا خلک مجبور دي، دوی وس نه لري، دا بیچاره دي، دوی باندې چې هر څه کوي دا تحمیل ده.
خو زه د افغانستان ولس ته وایم چې د خدای په لیاز دغه حلقه د غلامۍ د غاړې وباسي. ګوره دا وطن فروشي ده، وطن فروشي ده، وطن فروشي ده او خلقو وطن فروشی ده، اسلام فروشی و ناموس فروشی ده. مکوی دا کار. دیر ممنون. سپاس. بینندگان گرامی، ضمن ابراز سپاس و امتنان از حضور مهمانان برنامه آقایان انجینیر منور شاه بهادری عضو مجلس نمایندگان و حاجی احمد فرید عضو پیشین این مجلس از حضور شما بینندگان گرامی نیز مرخص میشیم. خداوند یار و نگهدار.